الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ډیرو قدرمنو مشاهدینو مشاهداتو او مستمعینو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زمونږ او ستاسو د دې حلقې درس موضوع ده المحبه وانواعها. محبت او د محبت ډولونه او قسمونه، چې دا محبت دا څه شی دی او څو قسمه دی. اول خدا چې دا محبتم یو عمل دی د انسان د پاره، خو عمل قلبي. لکه مخکې تیره حلقه کې مونږ یو عمل ذکر کې، عمل قلبي چې هغه توکل علی الله سبحانه وتعالی. نو دغه شانته دا محبتم یو عمل قلبي دی چې هغه محبت د الله سبحانه وتعالی. خو اول دا خبره چې محبت دا ډولونه لري، قسمونه لري، انواع لري. ځکه څوک د یو شي سره محبت لري، څوک د بل شي سره محبت لري، او ځینې داسې محبتونه دي چې هغه طبیعي وي، او ځینې داسې محبتونه وي چې هغه کسبي وي، او ځینې داسې محبتونه وي چې هغه جایز وي، او ځینې پکې ناجایز وي. نو په دې باندې ځان پوهول پکار دي. د دې وجې نه علامه ابن القیم رحمه الله او دارنګه علامه ابن حزم رحمه الله او نور ګڼ شمیر علماء کرام د اسلامی امت په دې موضوعاتو ډېر ښایسته بحث کړی. د علامه ابن القیم رحمه الله یو کتاب دی الجواب الکافی، چې هغې یو بل نوم دی الداء والدواء. په دې محبت باندې ډېر ښایسته بحث کړی، د هغې ډولونه یې ښودلي، د هغې مثالونه ښودلي، د هغې مصداقات ښودلي دي. ځکه د علما دا د امت طبیبانو او ډاکټرانو، دوی به د امت اول د امراضو د مرضونو تشخیص کاوه، بیا به هغو له نسخې پیش کول، چې هغه اوس هم د امت دپاره ډېر زیات مفید دي. ابن حزم رحمه الله هغه هم د اسلامي امت یو غښتلی عالم دی، اگر که بعضې تفردات لري، شذوذات لري، خو په علم و په جلالت و امامت
د اسلامي امت ټول علما هغه پې اعتراف و اقرار کوي. د هغه یو ښایسته کتاب د المحله، هغه وایي دا محبت چې دی دا 9 اقسام، 9 قسمه دی. افضل محبت، افضلها چې ډېر غوره محبت دی، اوچته درجه د محبت دی، محبت المتحابین فی الله عز وجل، چې یو سړی محبت کوي د مسلمان سره، د مؤمن سره، د خپل ورور سره، د دې په خاطر چې محبت د الله د وجې دی، دین پکې دی، قرآن حدیث باندې عمل دی، دیندار دی، متقی دی، نو ځکه دی ورسره محبت کوي. او همدغه وجه ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الایمان. یو چا چې محبت د الله د پاره او دارنګه بغض د الله د پاره او ورکړم د الله د پاره او منعم د الله د پاره فقد استكمل الایمان. د دې سړي ایمان مکمل دی، کامل الایمان والا انسان دی. نو ځکه هغه وایي دا افضل محبت دی. او بل قسم محبت دی قرابت دی، د رشتې دی. یو سړی چا سره محبت لري ځکه خپل دی، خپلوان دی، دا هم یو قسم محبت دی. یو قسم محبت دی چې هغه ته محبت د الف وایي یا د الف، چې هغه په یو نقطه مشترکه کې چې هغه مطلوب دی، مقصود دی، دی ورسره محبت لري. دا هم یو ډول د محبت نه دی. کله محبت د وجې د معرفت نه وي، فلاني سره محبت لري ځکه پیژني، د پیژندګلوۍ د وجې. او یو محبت دی چې هغه ته محبت د بر وایي، د نیکۍ. یو سړی چا سره محبت لري په څه وجه؟ ځکه دا نیک انسان دی، د کې ښېګڼې دي، د کې نیک عملي ده. دا هم یو قسم د محبت نه دی. یو دی محبت د طمع، یو سړی چا سره محبت لري ځکه طمع لري او توقع لري، دا هم یو نوع د محبت دی. یو دی محبت د عشق، یاره پلانی په پلانی باندې عاشق دی. نو دې د وجې نه دا قسم محبت دا هم یو نوع د محبت نه دی. او بل قسم محبت دی محبت د لذت او محبت د شهوت. دا هم یو نوع، یو ډول د محبتونو څخه دی. او دا ټول محبتونه دي، ډولونه دي، اقسام دي. خو اوچت محبت په دې کې هغه محبت د الله سبحانه وتعالی دی، چې الله سره د یو چا محبت وي. او بیا علامه ابن القیم رحمه الله په خپل د کتاب کې هغه دا محبت 4 قسمونو ته تقسیم کړی، چې هغه ته وایي یو محبت محبت الله، د الله سره محبت. یا یو بل تعبیر داسې وکړه، یو محبت د هغه څه ما یحب الله چې الله سبحانه وتعالی د هغه سره محبت لري، تیم لري. دا هم ډېر اوچت محبت دی. یو المحبه مع الله، یو محبت دی د الله سره د یو بل چا، هغه محبت چې هغه د الله سره په کار دی، ته د بل چا سره کوي. په دې تعبیر چې دې ته محبت شرکی وایي، دا شرک دی. ته هغه محبت چې د الوهیت دی، د ربوبیت دی، د قدرت دی، د علم غیب دی، دا خو د الله سره په کار دی. ته دغه محبت راواخلې د مخلوق سره یې وکړي، مخلوق سره محبت کوي، هغه ته درجه د علم غیب ورکوي، هغه ته درجه د مشکل کشا او حاجت روا او شفا والا ورکوي، مالک د نفع د نقصان یې ګڼي. نو دغه محبت مع الله دی. تا د الله سره بل کس په دې محبت کې شریک دی وکړه، دا ناروا ده، دا حرام دی. یو محبت دی لله و فی الله،
او دا د هغه محبت د لوازمو څخه دی چې من لوازم ما يحب الله. یو کس دی ته ورسره محبت لرې په څه وجه؟ د الله د وجې. یو کس دی ته ورسره مینه کوې په څه وجه؟ چې منځګزار دی، دیندار دی، تقوادار دی، عالم دی، حافظ د قرآن دی، استاد دی، شیخ القرآن دی، شیخ الحدیث دی، داعی دی، مجاهد دی. نو دا محبت لله و فی الله دی. هغه دې تقسیم کې محبت کړی. او یو محبت دی وی محبت طبیعی، المحبت الطبیعیه. او دا هغه محبت دی چې طبیعت هغه دا ګڼي چې دا دې محبت وکړي. د مثال په طور لکه د انسان محبت دی د اوبو سره، اوبو سره مینه ده چې ویسکي، او خاص کر چې کله تږی شي. یا د انسان محبت دی د خوراک سره، طعام سره، مأکولاتو سره، مشروباتو سره، دا طبیعي محبت دی. یا محبت د انسان دی د خوب سره، خوب چې وکړي خوب خوښوي. یا د انسان محبت دی د زوجې سره چې ځان له واده وکړي. یا محبت دی چې واده یې کړي چې د بچي وي. نو دا ورونو هغه طبیعي محبتونه دي. یا یو بل تقسیم داسې هم کولی شو چې محبت دوه قسمه دی، یو شرعي محبت دی، یو غیر شرعي محبت دی. شرعي محبت چې کوي دا جایز دی، اجر دی، ثواب دی پکې، الله په دې راضي کیږي. غیر شرعي محبت هغه شرک دی، کفر دی، ناروا دی. یا یو بل تقسیم، یو محبت کسبی دی، یو محبت طبیعي دی. ځینې داسې محبتونه دي چې الله مونږ پې لازمي کړی په مونږ باندې، مونږ ته بلکې امر کړی چې دا محبت وکړئ. د الله سره محبت، د رسول الله سره محبت، د قرآن سره محبت، د علم سره محبت، د دین سره محبت، د عباداتو سره محبت، د اعمال صالحو سره محبت، دا شرعي محبت دی. الله په دې مونږ له امر کړی. او یو هغه محبت دی چې هغه طبیعي محبت دی. که تا ته څوک ووایي او نه وایي ته هغه محبت کوي، نو کمال دا دی چې سړی شرعي محبت وکړي. نو ځکه الله سبحانه وتعالی فرمایي قل، ورته وایي پیغمبر ان کنتم تحبون الله فاتبعوني، که چیرته تاسو د الله سره مینه لرئ، محبت لرئ، نو زما تابعداري وکړئ. ځکه د الله محبت هغه دا دی چې ته د هغه د رسول سره محبت وکړي. او د رسول سره محبت دا دی چې ته د هغه په سنت باندې عمل وکړي. د دې وجې نه یو سړی وایي چې زه د الله سره محبت لرم، ګورې وایي چې د محمد رسول الله سره محبت لري که نه لري. ځکه ومن یطیع الرسول فقد اطاع الله. یو چا چې د رسول اطاعت کو دا د الله اطاعت کوي. یو چا چې د رسول اطاعت نه کو هغه د الله اطاعت هم نه کوي. ځکه رسول دا د الله سفیر دی، استازی دی، هغه لېږلی دی. نو دې وجې نه یو شاعر یو شعر یې ویلی، وایي تعصي الاله وانت تظهر حبه ان هذا فی القیاس بدیع. یو طرف ته ته د الله نافرمانی کوي، حکمونه یې نه منې، او ته وایې زه د الله سره مینه لرم، محبت لرم، بندگی کوم. دا خو وایي قیاس هم نه مني، عقل هم نه مني، نقل خو نه مني. لو كان حبك صادقا لأطعته، که چیرې ته په د خپل محبت کې صادق یې چې الله سره مینه لرم، پیغمبر سره مینه لرم، قرآن سره مینه لرم، نو ته به هغه عملي ثابت کې. قرآن به لاس کې رااخلې، د الله خبره به منې، د رسول په طریقه باندې به عمل کې، په سنتو به ستا عمل وي. ځکه وایي قانون دا ده فإن المحب لمن يحب مطیع. یو سړی چا سره مینه لري نو د هغه واقعي مینه دا ده چې هغه څه ورته ووایي دا یې خبره مني. یو اسې دعوی دي او یو حقیقت دی.
نو یو بل عالم دی هغه ته الاصفهاني رحمه الله وایي هغه وایي محبت هغه دوه قسمه دی یو طبعي محبت دی او یو اختیاري محبت دی طبعي محبت دا په انسان کې وي په څاروو کې وي په وحوشو کې وي په طیورو کې وي حیواناتو کې وي انسانانو کې وي خوراک څښاک حیوان هم کوي انسان هم کوي هغو دا طبعي محبت دی یو محبت اختیاري دی دا محبت خاص په انسانانو پورې دی هغه بیا څلور قسمه دا محبت تقسیموي یو قسم هغه محبت د شهوت دی دویم قسم محبت د منفعت دی دریم قسم محبت دی چې هم د شهوت سره تعلق لري هم د منفعت سره مرکب د دواړو قسمونو او څلورم قسم محبت دی غفلت دی نو دې وجې نه کمال دا دی په محبت کې چې محبت دی شرعي وي او هغه د الله سره وي نو دې وجې نه محبت د الله سره دا اصل الایمان دی اصل الاسلام دی او هغه ته محبت فی الله وایي محبت لله وایي ته مؤمنانو سره دوستی کوي ولې ځکه د الله د وجې کافرو سره دشمني کوي ولې د الله د وجې او الله سبحانه وتعالی په دې محبت باندې مونږه مکلف کړي نو دې وجې نه محبت یو قسم نه دی دې وجې نه یو سړی د محبت لري د مور سره یو سړی د محبت لري د خپلې ښځې سره نو محبت د مور یو شان دی محبت د ښځې بل شان دی د مور سره محبت ته هغه محبت چې د مور سره کوي هغه ته خپلې ښځې سره نه کوي یا کوم محبت چې ته د خپلې ښځې سره کوي هغه محبت ته د مور سره نشي کولی نو دې وجې نه کمال دا دی چې مونږه دا محبت په صحیح معنی وپېژنو د هغه قسمونه وپېژنو او هغه محبت چې الله سبحانه وتعالی مونږ له پې امر کړی په هغه باندې مونږ عمل وکړو او د کومو محبتونو نه چې مونږ منع کړي یا غیر شرعي محبت وي یا ناروا وي د هغه نه سړی ډډه وکړي بعضې خلک وایي دا عاشق رسول دی او دا عاشق دی دا عشق دا په اصل کې یو بیماری ده نو دې وجې نه علما وایي چې دا د عشق کلمه کارول په دې ځای کې نه ده پکار چې یو سړی زه د الله عاشق یم زه د محمد رسول الله عاشق یم ځکه دا عشق کې یو قسم شیطانی دخل وي د شهوت دخل وي عاشق معشوقه عشق علامه ابن القیم په دې باندې ډېر ښه بحث کړی دې وجې نه دا کومې رشتې چې د عشق په نتیجې کې وشي د عشق په وسیله باندې وشي هغه بیا عواقب او انجام هغه ډېر خراب نو دې وجې نه اصلي محبت هغه کول پکار دی چې هغه شرعي محبت دی د الله سره محبت دی د هغه د کتاب سره محبت دی د هغه د دین سره محبت دی او دا شقیق ابن عبدالله د یو تابعي دی هغه وایي تاله زه یو نښه د یو چا د محبت در وښیم یو سړی وایي که وایي چې زه د الله سره محبت لرم ته به وګورې چې دی د قرآن سره محبت لري که نه لري که ده چیرې د قرآن سره محبت و په دې پوه شه چې دی د الله سبحانه وتعالی سره محبت لري ځکه دا د هغه کلام دی قرآن کریم چې یو سړی د چا سره محبت لري د هغه د خبرو سره محبت لري او کله چې یو سړی د قرآن سره محبت لري په دې پوه شه چې هغه د محمد رسول الله سره محبت لري ځکه دا قرآن الله را لېږلی په محمد صلی الله علیه وسلم د طرفه د الله په واسطه د جبریل او په دې مو پوه شه چې چا د پیغمبر سره محبت لاره نو هغه به د محمد رسول الله د سنت سره احادیثو سره طریقو سره هم محبت بلري او چې کله د یو چا د احادیثو سره ورانه وه سنت سره ورانه وه په سنت باندې عمل نه و په دې پوه شه چې هغه د پیغمبر سره مینه نه لري د دې وجې نه
بهترین عمل قلبي هغه محبت دی، هغه توکل دی، هغه استعانت دی، هغه مینه، هغه بغض چې ورته وایي د الله دپاره. د دې وجې نه یو حدیث کې راځي وایي کله چې ورځ د قیامت شي، په قیامت کې به سوری نه میلاویږي مګرم د 7 قسمو خلکو دپاره یا د 7 صفاتو والا دپاره چې یو صفت هغه دا دی چې د یو چا محبت د الله سبحانه وتعالی سره وي، لا يحبه الا لله ولاجل الله، مینه هم د الله دپاره ده، بغض هم د الله دپاره ده. او دا د صحابه کرام ډېر اوچت صفت. الله سبحانه وتعالی څه فرمایي؟ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم أعزة على الكافرين أذلة على المؤمنین. د صحابه کرامو چت صفت دا و چې د کافر په مقابله کې سخت او د مؤمنانو په منځ کې یو بل سره مینه او محبت. دا د صحابه و ډېر چت صفت. نو ځکه الله سبحانه وتعالی داسې درجه ورکړه چې الله سبحانه وتعالی د دوی نه راضي شو او دوی د الله نه راضي. رضی الله عنهم ورضوا عنه. الله دوی نه راضي، دوی د الله نه راضي. نو ځکه کله کله یو سړی په یو محبت باندې جنت ګټلی شي، شرعي محبت، حقیقي محبت، د ایمان په وجه محبت. ځکه چې یو حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه وفرمایل المرء مع من احبه. د یو چا حشر او د یو چا هغه یو ځای کېدل به د هغه چا سره چې هغه سره مینه وي. انس بن مالک وایي ما دا حدیث چې واورېده زه دومره زیات خوشحاله شوم چې چیرې زه په خپل ژوند کې دومره خوشحاله شوی نه وای، ځکه د هغه محبت د الله د نبي سره ډېر. 10 کاله د هغه د خادم پاتې شوی، 10 کاله. په دې 10 کلونو کې دی وایي ما ته رسول الله داسې د رټنې خبره نه ده کړې، د زجر خبره نه ده کړې، صلوات الله وسلام علیه. نو الله سبحانه وتعالی دې په موږ او تاسو باندې خپل رحم و کرم وکړي او محبین د الله دې موږ جوړ کړي. الله سبحانه وتعالی دې د محمد رسول الله محبت موږ سره سوا کړي. د هغه نه مخکې الله دې د الله سبحانه وتعالی محبت زموږ او تاسو په زړونو کې هغه لري او نورم په الله سبحانه وتعالی سپارم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد